سلامونه دوستانو، نن یو نوې موضوع باندې بحث کوو. کېدای شي تاسې ورسره نه وي آشنا، خو زیاتره په نړیوالو رسنیو کې پرې بحث کېږي. په افغانستان کې البته چې دا ناروغي شته او که نشته هغه به د استاد څخه وپوښتو. او استاد محترم، ناروغي چې دا اورتیزم څه شی دی؟ څه رقم ناروغي ده؟ په افغانستان کې شتون لري که نه د افغانستان په ماشومانو کې؟ سلامات اوسئ. سلام تاسو ته او سلام ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. همغه ډول ستاسو اشاره ورته وکړله. تر یو څو کلو وړاندې زه هم په همدې عقیده وم او په همدې باور وم چې دلته په افغانستان کې د دې مسلې ډېر هغه نشته، خبرې اترې نشته او ډېرې په اصطلاح اندېښنه نشته. او په ګڼو رسنیو کې به دا خبرونه او ګزارشونه ما هم لوستل، په علل خصوص په اکاډمیکو راپورونو او اکاډمیکو مقالو لیکنو کې زه وخت نه وخت دې مسلې سره مخامخ کېدم چې د اوتیزم اما یعنی یو 9 کاله مخکې قصه درته کوم تاسو ته، 10 کاله مخکې، خو له 9 کلونو راهیسې زه خپله په همدې برخه کې کار کوم له ماشومانو سره، او نور ذاتي افغانستان او زموږ بچي او زموږ ټولنه مو سره اشنا ده. اوتیزم یو هغه عصبي توسعه سوی اروايي اختلال ده چې معمولا د فرد فکر، ټولنیز اړیکې او د تفکر، ټولنیز اړیکې او د زده کړې او تحصیل چارې ټکنۍ کوي. یعنی فرد هغه ډول چې اړتیا لیدل کېږي فکر نشي کولی، تمرکز نشي کولی، هغه ډول چې باید اړیکې جوړې کړي، روابط ولري نشي لرلی، او هغه ډول چې نور ماشومان زده کړې کوي، خبرې کوي، تعامل کوي، هغه ډول تعامل نه کوي. متاسفانه دا ناروغي ډېر ځله په افغانستان کې په دې نامه مشهوره ده چې ځه خو بالاخره به یې زده کړي، خبرې نه کوي، څه مشکل لري. دوه نیم کلنۍ نه وروسته دا ګډوډي شروع کېږي. ډېره په ماشومانو کې ده، په بهر کې او په اروپا کې ډېره زیاته ده. په بریتانیا کې تقریبا په 60 ماشومانو کې یو ماشوم اوتیزم لري. په امریکا کې په 100 ماشومانو کې 2 ماشومان تقریبا اوتیزم دي، یو ماشوم. زموږ په سیمه کې په هند کې دا ماشومان ډېر سوي دي، په ایران کې زښته ډېر دي. البته د ایران زښته ډېره خبره چې کله کوو دا هم باید په نظر کې ورسره ولرو چې د ایران ټولنه ډېره ماشومه یا ځوانه ټولنه هم نه ده، ډېره زړه ټولنه ده، خو بیا هم همغومره ماشومان هم چې هلته شته، په هغو کې هم د اوتیزم قصې ډېرې دي. دلته په افغانستان کې مونږ په کابل کې په ګڼ شمېر زده کوونکي ماشومان لرو په دې برخه کې چې یوازې مونږ تر اوسه پورې تر له 500 ډېر اوتیزم ماشومانو سره مونږ د دوی د روزنې او د دوی په ګڼو مواردو کې د ځینو ګډوډیو او د ځینو نورو اختلالونو یا اروايي ګډوډیو چې هغه ورسره ضمیمه و یا عمل و د هغو تداوي او درملنه کړې ده. دا یوه عصبي اروايي ګډوډي ده. مننه استاد محترم. اوس به راشو د اورتیزم ناروغي په افغانستان کې شتون لري یا نه لري؟ ما وړاندې یادونه وکړه چې موږ کار ورسره کوو. عملا بلې په افغانستان کې اوتیزم ماشومان شته او ګڼې میندې او پلرونه نه پې پوهېږي، په کلیو بانډو کې خو بیخي نه پې پوهېږي چې دا څه ډول یوه ناروغي ده. خو دلته موږ په افغانستان کې په کابل کې په خپل مرکز کې او په یو خصوصي وړکتون کې له دغو ماشومانو سره کار کوو. تقریبا تر 500 پورې ماشومانو سره موږ کار کړی. اوس دم ګړی هم تر 1200 پورې ماشومان موږ سره په همدې اروايي ګډوډۍ یا عصبي اروايي ګډوډۍ اخته ماشومان موږ سره شته او موږ روزنه ورکوو. مننه استاد محترم. اورتیزم لرونکي ماشومان په ټولنیزو اړیکو کې څه ستونزې لري؟ اصلي مسله د اوتیزم ماشومانو د ټولنیزو اړیکو ده. یعنی چون دوی خبرې نه کوي، دوی د سترګو تماس نه لري، دوی اړیکې نه جوړي، ملګرتیا نه کوي، دوستي نه کوي، او اصلي ستونزه هم چې میندې او پلرونه ورسره مخامخ کېږي همدغه ده. یعنی اوتیزم ماشوم یا اوتیستیک ماشوم معمولا په ټولنه کې له خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره په هغه ډول چې نور نورمال یا عام ماشومان چلند کوي، برخورد کوي، کینی، ناسته ولاړه لري،
زده کړې کوي دوی متاسفانه په غږ ډول زده کړې او ادامه نه ورکوي زده کړو ته او لویه مسله د اوتیزم ماشومانو همدغه د ټولنیزو اړیکو مسله اوتیزم ماشومان په تکراري کړنو کې څه ستونزې لري؟ ګڼ تکراري عادتونه لري. ډېرې ښې پوښتنې ته مې اشاره وکړله. اوتیزم ماشومان معمولا یا حرکتي ځینې کارونه کوي یا ځینې خبرې تکراري. کله چې تاسو ورته وایئ چې مثلا احمده ډوډۍ دې وخوړله، هغه هم درته وایي احمده ډوډۍ دې وخوړله، دا نه درته وایي چې ومې خوړه یا مې ونه خوړله، ځکه چې هغه نشي کولی، اړیکه نشي د سره جوړولی. تا ته بیرته وایي چې احمده ډوډۍ دې وخوړله، ته چې ورته وایې چې ته د تا نوم څه ده، دی هم درته وایي تا نوم څه ده، ته ورته وایې چې ستا نوم احمد ده، دی درته وایي ستا نوم احمد ده. یعنې دغسې تکراري کړنې چارې کوي او وخت نه وخت ځینو خاصو مسایلو باندې په تکراري شکل ځینې حرکتونه کوي. مثلا د پښو په د ګوتو په سر ځي، مثلا ځینې الفاظ او جملې تکراري، ځینې غږونه په تکرار ډول باسي، کریغې وایي، غیر عام یعنی نورمال غږونه نه دي. مننه استاد کریم. اوتیزم ماشومان څه لیوالتیاوې او عادتونه لري؟ د اوتیزم ماشومانو لویه لیوالتیا دا ده چې له دوی نه اطاعت وسي. موږ چې البته کار ورسره کړی ډېره لیوالتیا غواړي، ډېر عادتونه یې دا دي چې یو په یو شي ونښلي. مثلا یوه سره دوسیه یا مثلا موږ ځینې ماشومان لرو، ځینې اوتیزم ماشومان چې موږ لرو، موږ تجربه ورسره لرو، مثلا د پیپسي په بوتل ډېر عادت کېږي یا په سره دوسیه مثلا په وړکتون کې سره دوسیه ځان سره نیولي، یا مثلا یو خاص ډول بوټونه اغوندي، خاص ډول لباس اغوندي، خاص غذاوې خوري، هر څه نه خوري، یا مثلا په خاص حرکتونه کوي، مثلا خاص چاکې کوي یا مثلا یو حرکت کوي خاص، یعنی په ځینو خاصو حرکتونو چې په هر ماشوم کې فرق کوي، عادت کېږي، روږدي کېږي او هماغه چلند او هماغه کارونه بیا کوي. استاد محترم ډېره زیاته مننه. اوتیزم ماشومان څه ډول حساسیتونه لري؟ اوتیست ماشوم یا اوتیستیک ماشوم یا اوتیزم لرونکی ماشوم اصلا په ټوله کې یو حساس ماشوم ده او په موږ چې کوم ماشومان موږ کار ورسره کوو دوی ډېر ځله له غږ سره حساسیت لري. مثلا کله چې دروازه پورې کېږي دوی حساسیت ورسره لري، کله چې ویده کېږي له کمپلې سره حساسیت لري. په وړي په ژمي کې باید دوی باندې کمپله په اصطلاح هغه نه وي، هواره نه وي. مثلا ډېر ځله له دروازې سره حساسیت لري، دروازه باید پورې نه وي، یا مثلا له خوب سره نه ویده کېږي. یو خاص غږ سره حساسیت لري، یو خاص حرکت کوي او هماغه غږ، هماغه د دروازې غږ یا مثلا خاص نور سره ډېر حساسیت لري. اوتیست ماشوم نور سره ډېر حساسیت لري، کله بړنګه یا برق پرې روښانه کېږي دوی ډېر وضعیت خرابېږي، حتی ناراحته کېږي، حتی لویږي نور سره. موږ چې کوم ماشومان لیدلي له غږ سره حساسیت ډېري، اما په ډېری مواردو کې له نور سره حساسیت ډېري. غذا او نور موارد هم شته چې دوی معمولا حساسیت ورسره لري. مننه استاد محترم. ښه مواردو ته مې اشاره وکړه. اوس بیا راشو د اوتیزم ماشومانو لاملونو ته چې څه لاملونه لري. اوتیزم بیولوژیکي لاملونه څه دي استاد محترم؟ لومړی لامل همدا بیولوژیکي لامل ده. البته تر اوسه پورې خاص لامل نه ده کشف شوی چې په دنیا کې ولې ماشوم اوتیست کېږي یا په اوتیزم اخته کېږي. اما په ډېری مواردو کې چې موږ کومې تجربې لرو، موږ په دې عقیده یو چې یوه غټه برخه د اوتیستیکي ناروغیو یا په اصطلاح اوتیزم یا ماشومانو جنیتیکي یا بیولوژیکي مسایل دي. د بېلګې په ډول د مور و پلار د سن تفاوت. موږ ډېر ځله متوجه سوي یو چې کله چې د مور و پلار سن ډېر فرق ولري، سره ډېر تفاوت ولري، ماشوم په اوتیزم اخته سوی. موږ البته زموږ تجربه ده یو، او په 80% ماشومانو کې چې موږ سره راجستر دي، موږ کار ورسره کوو، د دوی د اوتیزم لامل د دوی کورني ودونه دي، یعنی خپلوانو کې ودونه، د کاکا لور، د ماما زوی، خاله زوی، خاله لور، دا ودونه. یعنی کله چې اوتیست ماشوم موږ ته راځي، ADHD ماشوم موږ ته راځي، زه پوښتنه دوی نه کومه چې تاسو څه کېږئ؟ دوی ماته وایي چې دا مې د عمه زوی ده، دا مې خاله زوی ده، خاله لور مې ده، خاله د عمه لور مې ده، یا مې د تره لور ده، دا خبره کوي. یعنی له دې اړخه تاسو د دوی بیولوژیکي او هغه جنیتیکي
هغه پیدا کوي سیری شي او په خوا کې ځینې نور موارد هم سته د بیلګې په ډول د نشهیي توکو کارونه یا په ډیر په ټکنالوژي کې پاتې کېدنه دا هم له بده مرغه یا هغه لاملونه دي هغه دلایل دي چې موږ تجربه لرو اما په هر صورت موږ حکم نسو کولای یعنی ګڼ لاملونه کې د نقش پکې ولري. استاد محترم اوتیزم چاپیریالي یا محیطي لاملونه څه دي؟ چاپیریالي لاملونه هم سته له بده مرغه لومړی مورد چې موږ پیدا کړی د په ډیری ماشومانو چې کله دوی کې دا نښې نښانې ښکاره سوي دي اوتیست ماشوم اوتیستیک ماشوم یا اوتیزم لرونکی ماشوم معمولا ټکنالوژي سره ډېره علاقه لري او په اصطلاح روږدی کېږي په ټلیفون یا په آیپاډ او په دې نورو مسایلو. زه فکر کوم چې یو لامل همدغه د ټکنالوژي ډېره کارونه ده. دویم لامل هم د واکسینونو مسله ده. په ډېرو سیمو کې زموږ ماشومان واکسین نه کوي یا حتی په ډېر ځله خو توطیې هم داسې شته چې په ډېرو مواردو کې واکسین خپله لامل ده. البته دا علمي نه ده ثابت شوی په دې برخه کې خاص خلک پخپله دا خبرې کوي. زموږ په نظر د واکسین نه کول د ماشومانو په ډېر ټکنالوژي کې پاتې کېدل د ټولنه کې خاص ټولنیز اغیزې یا تاثیرات لکه محیطي لکه رادیو اکټیفي مواد یا نور مسایل دا له بده مرغه په ټولنیز یا وروسته له پیدایښت نه له یو لامل ګرځېدی. استاد محترم اوتیزم د ماشومتوب لاملونه هم ونډه لري؟ بله ماشومتوب هم لامل دی او خپله د ماشومتوب هم یو لامل دی. دا ماشوم چیرته خپل ماشوم تیریږي خپل ماشومتوب چیرته تیریږي څه ډول چلند ورسره کېږي مور پلار څه ډول برخورد ورسره کوي څونه د ماشومانو په پیدایښت کې فاصله سته څومره نسته دا چارې د ماشومتوب انزولي په ماشومتوب کې دوی سره ښه چلند د دوی همزولي د دوی اړیکې د دوی ټکنالوژي نه ډېره استفاده نشهیي توکو نه ډېره استفاده د نشهیي توکو په معرض کې واقع کېدل د ماشومانو د دې ستونزې لامل ګرځي له بده مرغه. مننه استاد محترم. اوس به د اوتیزم ناروغي عواقبو ته راشو چې څه عواقب لري. د اوتیزم لرونکي ماشومان درس او تحصیل څنګه کیږي؟ لومړی عاقبت همدغه ده. لومړی منفي اغیز همدغه ده. اوتیزم ماشومان له بده مرغه هغه ډول چې نور ماشومان زده کړې کوي نور ماشومان تحصیل کوي نور ماشومان خپل استعدادونه راپنځوي یا وده ورکوي په دغه شکل متاسفانه اوتیزم ماشومان هغه نسي کولای زده کړې نسي کولای. اوتیزم ماشومان خاص تدابیرو ته ضرورت لري خاصو زده کړو ته ضرورت لري او دوی ته هغه چمتوالی له بده مرغه په نړۍ کې په کمساری ده او په افغانستان کې خو هېڅ هغه نسته. یعنې په ګوتو شمار چې زموږ ځینې مرستې او کومکونه دي دا تر کوم ځایه پورې رسیږي یو مرکز دوه مرکزه خو دونه په 42 میلیونه افغانانو سره مرسته نشي کولای. زه فکر کوم چې یو مورد د زده کړو دی چې دوی په زده کړو کې وروسته پاتې کېږي له بده مرغه. اوتیزم لرونکي ماشومان کورنۍ سره څه کوي؟ کورنۍ متاسفانه ورسره درد سر اخته کېږي. موږ په دې عقیده یو چې هغه کورنۍ چې اوتیزم ماشوم لري دا معنا ورکوي چې دوی لکه 15 ماشومان څه لري. یو اوتیزم ماشوم دا معنا ورکوي لکه تاسو چې د 15 نورو ماشومانو په اندازه زحمت باید وکړئ. زه فکر کوم چې یوه مسله چې موږ ته مهمه ده هغه دا ده چې دا کورنۍ ډېر په عذابوي کورنۍ ډېرې په تکلیفوي ځکه چې دوی آی کنټاکټ نه لري د سترګو تماس نه لري اړیکه نشي جوړولی خبرې نشي کولی هېڅ نشي کوی اړیکه نشي جوړولی خبرې نه کوي خبرې نشي کوی تر ډېره وخته پورې ډېر ځله ډېری میندې پلرونه فکر کوي چې دوی نه اوري اما دوی آی کنټاکټ نه لري یعنې تماس نشي نیولی د سترګو تماس نشي نیولی له خپلو میندو پلرو سره یا له خپلو اطرافیانو سره او دا یو فیصله یو سرخوږی دی د کورنۍ لپاره. بلکل. اړیکې او ورځني ژوند یې څنګه وي؟ اړیکې پرته له شکه چې دوی د ژبې توانمندي ونه لري تفکر ونشي کولی اړیکې جوړې نشي کړلی څنګه به وکولی شي دی خپلې اړیکې جوړې کړي خپل روابط جوړې کړي. یعنې په ډېریو مواردو کې اوتیزم ماشومان قرباني دي او په ګڼو مواردو کې په ګڼو مسایلو کې دوی ګڼو ستونزو سره مخامخ کېږي چې موږ مجبور یو چې په دې برخه کې د دوی له میندو پلرو سره ډېره مرسته وکړو. څه ډول محدودیتونه به ولري؟ معمولا
په ښوونځیو کې دوی ته فرصتونه نشته، په پوهنتونونو کې نشته، دوی به مکتبونه نه نیسي. همدا اوس یوازې د موږ وړکتون د ماشومان نیسي، نور په افغانستان کې هېڅ مکتب او وړکتون دوی نه نیسي، ټول یې راباسي. خپله میندې پلرونه پوهېږي چې دلته نور څه نه ورته ورکول کېږي دوی ته، ماشومانو ته. تر څه وخته به یا دواګانې پرې کوي، دواګانې پرې خوري چې هېڅ ګټه هم نه ورته کوي، او یا هم په اصطلاح هغه کېږي، راوځي له مکتبونو راوځي. زه فکر کوم چې دا ټول محدودیت ده. کله چې ته ژبه خبرې ونسې کولی، چاته سره د سترګو تماس ونسې نیولی، په خبره یې پوه نسې، عاطفي اړیکې ټینګې نسې کړی، دا ټول محدودیت ده. ټول ژوند محدود ده. د اوتیزم ماشوم ژوند په ټوله کې محدود او له ګڼو ربړو او کړکېچونو سره مخ ده. متاسفه. اوس بیا راشو د اوتیزم درملنې ته چې څه رقم درملنې کیږي. اوتیزم ماشومانو ته څه ډول روزنه ورکړو؟ تاسو د درملنې اشاره وکړله. له بده مرغه باید ووایم چې اوتیزم ماشومان تداوي نه لري، درملنه نه لري، یوازې روزنه یې کیږي. هماغه ډول چې تاسو اشاره ورته وکړله، موږ یوازې د اوتیزم ناروغۍ یا په اختلال لرونکي ماشومانو ته روزنه ورکوی سو په ځینو خاصو برخو کې، لکه د ژبې زده کړه، لکه د خپل ځان مدیریت، لکه د اړیکو جوړول، لکه د ځینو مواردو ورښودل، حد اقل په ډېره سختۍ ځینې موارد ورزده کوو، ژبه ورزده کوو په ډېره سختۍ، ځینې لغات ورزده کوو په ډېر سختۍ، اړیکې ورزده کوو په ډېر سختۍ، تشناب ته تګ، ویده کېدل، خپل کالي اغوستل، دغه موارد دي چې موږ په زده کړو کې ورزده کوو. او زه فکر کوم چې د روزنې برخه یې ډېره جدي ده. زه په دې باور یم چې په دې برخه کې باید د پوهنې وزارت او سکتوري برخې لکه د ټولنیزو چارو یا د شهیدانو معلولینو وزارت، دا وزارتونه هغه دي، ځکه دا د روزنتونونو د وړکتونونو برخه ده. دوی په دې برخه کې مکلف دي چې جدي او اړین تدابیر ونیسي او ماشومانو سره مرسته وکړي. یعنی د کورنۍ مرسته ورسره ډېره زیاته مهمه ده. فوق العاده. نور څه مرسته ورسره کولی شو؟ زه فکر کوم چې په ما ورال دي چې په کورنۍ کې موږ کومک ورسره کولی سو، په نظام کې یا په سیستم کې یا په معرف کې باید کومک ورسره وکړو. خپله دوی هم باید دغه کوم روزونکي یا کوم کسان چې دوی روزي یا مرسته ورسره کوي یا کومک ورسره کوي، دوی هم باید وروزل سي. یعنې په دې برخه کې موږ ارواپوهانو ته هم اړتیا لرو چې باید وروزل سي. ټکنالوژي مرسته ورسره کولی شي؟ یو مورد ته به اشاره وکړم چې ټکنالوژي د دوی لپاره زهر ده، د اوتیزم لرونکو ماشومانو لپاره. اما په اوتیزم لرونکي اخته ماشومانو سره که تاسو مطلب دی چې ټکنالوژي په آینده کې څه کولی سي، زه امیدوار یم چې اوپن AI یا مصنوعي هوش یا مصنوعي ځیرکتیا وکولی سي چې ځینې حل لارې ورته راوباسي. په ځانګړي ډول وروستۍ چارې چې ایلان ماسک ترسره کړې دي انسان په مغز کې، یا دغه موارد زه فکر کوم چې یو ښه امید ده د اوتیزم ماشومانو لپاره، یوه ښه خبره ده. اما یعنې په ټوله کې ټکنالوژي ته زه منتظر یم چې د دوی د درملنې او د دوی د روزنې، د ښې روزنې په برخه کې یوه لار راوباسي، یوه تداوي راوباسي، یوه درملنه. اما کله که تاسو مطلب دی چې ماشومان ټکنالوژي وکاروي، موږ په دې باور یو چې دا اوتیزم یعنې په ځان کې ننوتل، یعنې په ځان کې ورکېدل معنا ورکوي. اوتیزم یعنې په ځان کې ډوبېدل. کله چې تاسو ټکنالوژیکي وسایل د ماشومانو ته ورکړئ، هغه نور هم پکې ډوبېږي له بده مرغه. نو زما پیشنهاد دا ده چې دوی سره باید ډېر ټکنالوژیکي وسایل نه وي، حتی د یو ساعت لپاره یې ونه کاروو. د دوا په برخه کې هم یوه درملنه شته، منتها دوا یوازې د دوی هغه وضعیت او حالت را کنټرولوي، ځکه چې دوی ډېر ګرځي، ډېر سترګو تماس نه لري، ډېر حرکت کوي. ډېری اوتیزم لرونکي ماشومان ADHD هم ورسره لري، یعنې پخوا کې دویم اختلال چې ADHD ده هغه هم ورسره لري. که دا دواړه سره ګډېږي، د ماشوم ستونزې ډېرېږي، دوی ډېر فعاله کېږي، ډېر ګرځي، ډېر هغه کېږي، په اصطلاح منډې رامنډې وایي. او دغه ماشومان معمولا بیا دوا ته هم ضرورت لري، یعنې دوا هم باید ترسره سي. یعنې په ټوله کې اوتیزم لرونکی ماشوم ارواپوه ته، روزونکي ته، عمومي ډاکټر ته او د نیورولوژي او د اعصابو برخه کې ډاکټر ته، دې ټولو ته په ټیمي شکل ضرورت لري چې له دوی سره کار وشي. ډېره زیاته مننه چې ژوندي اوسئ.